اسرائیل پر ایران هوایي عملیات پیل کړل. د نوموړي هیواد هوایي ګوزارونو په دغه هیواد کې څومره ځاني او مالی زیانونه اړولي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. اسرائیل پر ایران پوځي ګزار وکړ. ایرانستانیو رسنیو لیکلي چې په تهران کې یې د دریو لویو چاودیدونکو توکو د چاودلو غږ اوریدلی دی. اخوا د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي پر ایران یو وار لومړی کړی او دغه ګزارونه دوی کړي دي. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې پر تهران د اسرائیلو د نن سحر پوځي ګزارونه پر ریاست جمهوریت شوي او د پوځي اقدام موخه د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای او ولسمشر مسعود پزشکیان دي. امریکا هم د پوځي ګزار په حالت کې ده او اخوا د ایران فضایي حریم د نړیوالو الوتنو پر وړاندې وتړل شو. د اسرائیل د دفاع وزیر په وینا اسرائیل په ایران کې توغندیز ګزارونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې په تهران کې څو موخې په نښه شوي او لوګي ترې پورته کیږي. د اسرائیل پوځ په هیواد کې د هوایي خوځښتونو خبرداری ورکړی او له ټولو خلکو څخه غوښتنه شوې چې له خوندي سیمو سره نږدې پاتې شي. پوځ ویلي چې د دې اقداماتو موخه د خلکو چمتووالی دی ځکه امکان لري چې پر توغندیو اسرائیل په نښه شي. همدارنګه اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې ټولې عامې چارې به یوازې په ضروري برخو کې محدود شي. ښوونځي به وتړل شي، ټولې غونډې منع شوې او کارځي به یوازې د حیاتي خدمتونو لپاره خلاص وي. د ایران پلازمینې تهران په مرکزي سیمه کې هوایي ګزارونه شوي او د پیښې له ځای څخه لوګي پورته کیږي. رسنیو راپورونه ورکړي چې څو توغندي د تهران د پوهنتون لار او د جمهوریت سیمې ته نږدې لګیدلي دي. د فارس خبري رسنۍ هم راپور ورکړی چې په یادو سیمو کې څو توغندیز ګزارونه شوي خو تر اوسه د تلفاتو یا زیان په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.